مولوي افغانستان کې 40 کاله جنگ تیر شولو، بیا هم همدغه خلک ژوندي پاتې شول، قهرمانان پاتې شول. خبره دا ده چې یو ملک د بېسوادۍ نه شاته پاتې کېدلی شي، یو ملک د بېسوادۍ او د بې تعلیمۍ په اساس حتی له خپل دین نه صحیح دفاع نشي کولی. لکه څرنګه چې موږ تاسو بار بار وایو چې اول باید ځان وپېژندو، بیا خپل خدای، بیا خپل وطن، او وروسته له هغې خدمت وکړو. زما پوښتنه دا ده نوروز صاحب چې تا څو ځلې په خپلو لایفونو کې هم وویل چې موږ له دولته غوښتلي دي د خویندو تعلیم، ولې چې د انسان یوه سترګه چې رنډه وي، بله سترګه چې خلاصه وي، بیا هم انسان نشي کولی هغه ښه پرمختګ وکړي. چې زموږ وطن اوس همدغسې ده، خویندې تعلیم نه کوي، هلکان تعلیم کوي. ستاسو یو لړ نه ده، ستاسو دغه کارونه دي، په دې کې څو فیصده تاسو واقعا د خویندو لپاره کار کړی دی؟ آیا ستاسو پروګرامونه شته دي که نه شته دي؟ عملي بڼه ستاسو څه ده د خویندو لپاره؟ تاسو خو 15 پوښتنو کړې، کومې جواب کوم؟ یو پوښتنه هم څه شی؟ زما دغه خلاصه دغه یوه پوښتنه نوروز صاحب دا ده چې تر کله به موږ په دغې کوچنۍ کارونو باندې وایو چې موږ غوښتنه د تعلیم کوو؟ آیا موږ نشو کولی یو لاس شو ستاسو په مشرۍ یا د نورو مشرانو په مشرۍ؟ ستاسو په نظر خور څه شی باید وشي؟ زما په نظر نوروز صاحب ستا په شان، جوهري په شان، دغه څه ټیک ټاک کې چې مبارزین دي، د ټیک ټاک نه ایخوا د زموږ مشران چې دي، زموږ د علما دین چې دي، خویندې راټولې شي، دا چې ټول یو غږ شي، یو ولس شي. کله چې ولس حق غواړي، د ولس مخه هیڅوک نشي نیولی. ولې تاسو په دې برخه کې کار نه کوئ، ټول نه راټولوئ؟ زه به تقریبا 3 پوښتنې به جواب کوم، ځکه چې ټول یو بل سره تړلي دي. اول پوښتنه تاسو دا وه چې خویندې هم کړي څه دي. خور الحمدلله موږ 3200 شاګردان لرو چې په هغه کې اکثر خویندې دي. دویم د اوسني سکالرشپونو کې موږ 100 خویندو ته د قابلګي سکالرشپ ورکړی دی، او انشاءالله 100 ته به نور هم ورکوو. او هم چنان خویندې موږ سپورټ کړي دي چې انلاین درسونه هم ووایي تر څو پورې ځای ته ورسېږي. دویم موږ یو نوی میتډ باندې کار کوو چې څنګه خویندې په داخل افغانستان کې مختلف لاسي شیان جوړ کړي او افغانستان نه بیرون موږ خرڅ کړو. دریم موږ زیرو هنګر پروګرام لرو چې هغه موږ مختلف خویندې په مختلف کارونو کې اچولي دي، خیاطي او مسایل چې هغوی چې زده کړي. راځو د اواز د ملت ویلي. زما په نظر باندې ټول ملت نوروز صاحب وبخه 100 خویندې موږ سره دي چې کونډې دي، هغې ته هره میاشت هرې خور ته 100 پاونډه موږ د میاشتې هغې ته خرچه ورکوو، د هغې بچي موږ سره مختلف کله 8000 که 9000 شي. هغه نور پروګرامونه الحمدلله کافي دي. دویم د خور ول چې ولې موږ مسجم کیږو نو اواز نه جګو. زما په نظر باندې هر یو افغان حتی په نظام کې داخل کې زیاتره برخه نظام غړي همدا وایي چې د خویندو مکتبونه باید خلاص شي. ما بار بار ویلي چې د کې اسلام که مدرس نشي کېدلی، سټریټیجیک کوم هر یو هدف چې دی هغه باید نظام واضح کړي او دا مشکل حل کړي. بل حل واحد لار دا پاتې ده، د کې هیڅ کوم شک نشته دی. دویم واحد لار پاتې ده چې یو سړی نظامی حرکت وکړي. نظامی زه نه حرکت ته تیار یم، نه فکر کوم چې ښه جواب راوړي، ځکه سبا به هغوی وایي ته به موږ به ټوپک راس کې نیولی تورخم ته ورسېدلي، هغوی به وایي چې موږ مکتبونه خلاص کړل، نو بیا چېرته لاړ شو؟ پاکستان موږ ته ځای نه راکوي، هلته به هم ځای نه وي. جد و جهاد خو روان دی د هر ادرس نه، که میډیا ده که فزیکي دی که بل دی. بل زه حل لار تاسو در کوم چې څنګه بغیر د افغانستان د مکتبونو نه څنګه تاسو درس ویلی شئ. خلک کولی شي چې ډېر کم مصرف باندې په پاکستان کې آنلاین مکتبونه شته درسونه وایي، په هندوستان کې K12 مکتبونه دغه باندې درس ویلی شي، کمبریج باندې خلک درسونه ویلی شي، او اکثر تقریبا 50% خویندې په خاراتو کې په همدې طریقه باندې درس وایي. دریم یو نوی سیستم دی چې طالبانو نظامو ته اجازه ورکړې ده چې هغه د مکتب او مدرسې سره یو ځای کړي دي، چې هغه اکثر مکتبونه هغه پروګرامونه همدا اوس کوي او 12 شهادتنامې ته هم ورکوي. دریم بل سیستم دی چې په یو دفتر په ګلبار سنټر خواته دی، که فکر وکړه تا وم او لسم په کور کې وویلې، ته کولی شي لسم امتحان ورکړې، هغه نه بعد مکتب یو بل ځای کې ولولې. نو زموږ د فامیل چې کوم انجونې دي هغوی اکثر همدغه درسونه آنلاین وایي. سو مطمئن یم چې اقتصادي مسله هم ده، انټرنیټ دی، برق دی، یعنې دا موږ نشو ویلی چې دغه مشکل دا حلی چې مکتبونه افغانستان کې بند وي یا پوهنتونونه بند وي. دا مشکل نه حلی، تقاضا هم دا ده، د ټول ملت د ټول ولس همیشه تقاضا زموږ د دولت نه هم دا ده که غواړئ موږ خوشحاله کړي، که غواړئ زموږ خویندې خوشحاله کړي، که غواړئ موږ تاسو ډېر په ډاډه مینه او محبت ښکاره کړو، نو لطفا زموږ د خویندو مکتبونه خلاص کړئ. او امید لرم چې همدغه وینا موږ په نورو میډیاګانو کې
او دنیاوال ته هم ورسو چې هغوی هم پرې اواز وکړي او دعاګانې هم وکړو چې الله دې زموږ په مشرانو زړونو کې رحمونه واچوي تر څو پورې دا مکتبونه خلاص کړي او څه چې زموږ وس مطابق دی په حیث یو انسان هغه موږ مکمل اجازه ورکړې ده او کار هم پرې کړی دی او لګیا دي انشاءالله. ډیره زیاته مننه نوروز صاحب ځکه وخت د نن لایف کم ده نو ډیرې پوښتنې به نه کوو صرف یوه غوښتنه وروستۍ کې لرم که یو لایف مختصا دې په هکله جوړ کړئ چې دا خویندې هم راشي ونډه واخلي. زما په نظر د دوی حق ده چې تاسو سره خبرې وکړي دلته او د حل لارې ښه خبرونه تاسو ورکړئ او موږ یې ورکړو. ډیره زیاته مننه. نیک زما په نظر باندې حتی خویندې باید یو لایف جوړ کړي بدون د شک چې که مخونه نه ښکاره کوي ودې وایي چې د خپل اواز اوچت کړي خپل خوبونه دې ښکاره کړي ودې دا موږ ته ضرورت دی کیدای شي مشران دا پیغام رسېږي چې خویندې نه غواړي ځکه یو مشکل دا هم دی متاسفانه یو بحث افغانستان کې دا دی چې ډېر زیاتره بخش افغانان کوم چې کلي کوڅې کې هغوی نه غواړي مکتب ته لاړ شي او همدا یو دلیل وړاندې کېږي. زما په نظر هر سړی د خپل اواز جګ کړي تر څو پورې خپل حق انشاءالله ادا کړي. خویندې دي ورونه دي مشران دي کشران دي ځکه دا زموږ اولویت دی یعنې دنه بره اولویت فکر نه کوم په افغانستان کې موږ د وطن ولرو. بالکل ډیره مننه ښه وخت.